خطي دوه متحوله غیر مساوات، یعنی مطلب توانونه څو دي؟ یو. دوه متحوله غیر مساوات څنګه حلوي؟ زه تاسو ته د دې د حلولو طریقه وایم، ولې په شروع کې یو مسلې ته تاسو متوجه سئ. د دوه متحوله غیر مساوات حل یو انټروال نه دی. پام اوس ورته که نه؟ دوه متحوله غیر مساوات حل یو انټروال نه دی. داسې یو مسله موږ تاسې په مختلف اعدادو کې یو ځل فکر ورباندې کړی و، کوم په یاد وي. موږ ویل حقیقي اعداد د اعدادو پر محور ښکاره کوو، موهومي اعداد د موهومي اعدادو پر محور ښکاره کوو. یعنی مطلب حقیقي اعداد هم پر خط راله، موهومي اعداد هم پر خط راله، ځکه دوی یو بود لري، یو اړخ لري. نو کله چې د ریاضیکي لحاظه دی یوه برخه ولري یوازې حقیقي، د هندسي لحاظه دی پر یو بودي شکل راځي. او که چیرې دی دوه اړخه د ریاضي د لحاظه پیدا کړي، د هندسي د لحاظ هم دی په دوه بودي شکل چې مساحت راتلی. اوس د دوه متحوله غیر مساواتو حل څه ته وایي؟ یوه دانه د ایکس قیمت، یوه دانه د وای قیمت. د یو متحوله د یوازې د ایکس قیمتونه وه، نو د اعدادو پر محور راغله. د دوه متحوله ده یو دانه حل یې د ایکس قیمت ته نه وایي، یو دانه حل یې د یوه دانه ایکس او د یوه دانه وای قیمت ته وایي. په خلاصه الفاظو یې داسې درته وایم، د دوه متحوله غیر مساواتو حل انټروالونه نه دي، مساحتونه دي. کله چې موږ تاسو ته څوک وایي دا نامساوات حل کوي، زموږ آخري جواب د ده دپاره یو مساحت وي. آیا هغه بیا د ریاضي په ژبه جوړوای سو که نه؟ زه به د دې سوال جواب بیا په آخر کې درته وایم. جوړوای سي خو هغه ستا سره څوک د جواب په حیث نه مني. متوجه سولې که نه؟ نو د دوه متحوله غیر مساواتو آخري جوابونه هندسي شکلونه دي، مساحتونه دي، د یو متحوله په څیر انټروالونه نه دي، لکه دلته چې انټروال. تر دې ځایه خو متوجه سولې. اوس راځو د حل میتود یې څنګه کولی سو چې حل یې کړو. میتود یې اسانه دی، کیدای شي چې په اسانۍ یې زده کوي. زه به دا ټول میتود ما په کتاب کې ورته لیکلی، اما په تشریح کې به پر مثال باندې تطبیق کړو. د دغه دوه متحوله نامساوي حل غواړم پیدا کړم. د دې جواب آخري یو انټروال وي؟ نه، د دې جواب یو انټروال نه وي، د دې جواب یو مساحت وي. څنګه یې اوس پیدا کوم؟ لومړنی کار چې ته کوې د دوه متحوله نامساواتو د حلولو دپاره، هغه دا دی چې ته به نامساوي په مساوي بدل کړې. یعنی مطلب دا د نامساواتو سمبول ځینې ایسته کوي، پر ځای د مساواتو سمبول واضح کوي. ښه چې دا کار مو وکړئ، لومړی نامساوي په مساوي بدلو. بدل سو؟ دا لومړی پړاو د ټولو په یادو پاتې کېږي، نامساوي په مساوي بدل کړئ. چې دا کار دې وکړئ، دغه کومه معادله چې زموږ تاسې لاس ته راغلې، د ریاضي د لحاظه دې معادلې ته موږ وایو د خط معادله. هر کله چې په یو معادله کې ایکس لومړی درجه وي، وای لومړی درجه وي، هغه د هندسي شکل یې خط راځي. صحیح ده؟ که دواړه دوهمه درجه وه، یا بیضوي راځي، یا هایپربولا راځي، یا دایره راځي. که یو دوهمه درجه و، یو لومړی و، پارابولا راځي. داسې هر ریاضیکي مساوات هندسي شکل لري چې موږ هغه ته څه وایي؟ ګرافونه. د هندسي شکل ته بیا موږ تاسې څه لفظ کارو؟ ګراف. نو دا کله چې موږ تاسې نامساوات په مساواتو بدل کوئ، یو معادله زموږ لاسته راله، د دغه معادلې ګراف یو خط دی. نو تاسې د دې وروسته بل کار چې کوئ، د دغه ګراف به رسم کوئ. دا ګرافونه رسمول ځان ته طریقې لري، خو د دې خط ګراف رسمول ډېر اسانه دی. څنګه؟ د تعریف په حساب ګراف رسموم. موږ تاسې وایو خط له دوو ټکو څخه یو خط تېرېدای سي، دا یو اصل دی. او رښتیا هم د هر دوو ټکو څخه څو خطونه تېرېدلی سي؟ یوازې یوه دانه. او ګوري له دوو نقطو څخه رښتیا هم یوازې یو خط تېرېدای سي. اوس تاسې ذهني تصور وکړئ، بل خط به وجود ونه لري چې د دغه دوو نقطو څخه تېر سي. کېدای سي چې د یوې نقطې څخه تېر سي، د دا بل څه به پاتې وي، د هغه څه تېر سي، د دې څه، او که د دواړو څه تېر سي، هغه پر د منطبق راځي، نو هغه خو همدغه خط سو. نو زه چې اوس د ده ګراف رسموم، څه کار کوم؟ د ده دوې نقطې پیدا کوم په مستوي کې، هغه دواړو نقطې چې مې سره وصل کړې، دقیقا د ده ګراف زما لاسته راځي. بیا یې پړاوونه درته وایم. لومړی پړاو یې نامساوي په مساوي بدل کوي. څه شی لاسته رالی؟ د خط معادله. د دغه خط ګراف رسم کوي. چې ګراف مو رسم کوي، آخرین پړاو یې بیا پاته دی. نو دا خو اسانه و، 3 پړاوونه لري. زه اوس د دې ګراف څنګه رسم کړم؟ په ورپسې څپرکي پر دغه موضوعاتو ډېر تفصیلي بحث لرو. اوس یو اندازه کوشش وکړئ، ګزاره ورسره وکړئ د دې سره. ګراف یې څنګه رسموئ؟ 2 نقطې د پیدا کوي. 2 نقطې داسې پیدا کېږي،
د خط ګراف رسمو او رښتیا هم دا خط دی. زه اوس د دې ګراف چې رسموم یو جدول مې جوړ کړئ. ایکس قیمت وای، ایکس ته یو قیمت ورکوي، وای ته یې پیدا کوي. قیمتونه مې اختیاري. مثال زه ایکس ته قیمت ورکوم یو، دا یو چې دلته وضع کړم دې طرف ته راسي منفي یو، منفي وای مساوي په یو، نو وای څو رالی؟ منفي یو. ایکس ته ته قیمت د ځانه ورکوې، وای ته یې پیدا کوې. او اوس دغه ایکس یو وای منفي یو دا په حقیقت کې څه شي راغی؟ یو ټکی، یوه نقطه ده د دې. ښه یو بل قیمت هم راته ووایاست، مثال درې چې دلته وضع کوي دې طرف ته راسي منفي درې، منفي وای مساوي په منفي یو، وای څو رالی؟ یو. دوې نقطې سوې که نه؟ دا دوې نقطې چې تاسې ولرئ اوس کولی سو ګراف رسم کو. هو د خط ګراف رسموای سو. څنګه؟ دې ته تاسې توجه وکړئ. فرض وکړئ چې د دې اندازې دا رقم دی. ایکس یو وای منفي یو، دا نقطه چیرې ده؟ ایکس یو وای منفي یو، دا نقطه راله. ایکس درې وای یو، وای یو دی او ایکس درې دی، دا نقطه راله. اوس چې ته د دې خط دوې نقطې ولرې، دا د تعریف په حساب باندې څه قصه ده؟ د دغه دوو نقطو څخه یوازې یو خط تېرېدای سي. نو زه چې دا دواړې نقطې سره وصل کړم، هماغه خط چې د دې دوو نقطو څخه تېر سوی هغه دقیقا د دغه معادلې مربوط دی. نو لومړی پړاو یې دا و چې نامساوي په مساوي بدل کړي. دوهم پړاو یې څه شي و؟ د خط معادله لاسته راله. د دغه خط به تاسې ګراف رسم کوئ. چې ګراف مو رسم کوئ تاسې وګورئ مستوي په دوو ټوټو جلا سوی دی. او ګورئ یو د خط دا طرف دی، یو د خط دا طرف دی. مستوي دوې برخې سو که نه؟ د دغه مستوي چې دوې برخې سو، یو د خط دا طرف یو د خط دا طرف، دا یوه نه یوه برخه د دې نامساوي حل دی چې ما تاسو ټول د دې حل مساحتونه. نو یا د دې خط دا طرف مساحت حل دی یا دا طرف. او دریم پړاو هم دغه دی چې زه معلوم کړم چې کوم طرف حل دی. او هغه څنګه معلومیږي؟ د یوه طرف څخه یوه نقطه انتخاب کړه، هغه راواخله په نامساوي کې وضع کړه. که یې صدق وکئ هغه طرف څخه چې تا نقطه راخیستې وه هغه طرف حل دی. که یې صدق ونه کوئ د هر طرفه چې د نقطه راخیستې وه دا بل طرف حل دی. یعنې په هر صورت په یو ځل وضع کولو د حل طرف ښکاري. اوس تاسې د دغه خط یو نه یو طرف ته یو نقطه یاده کړئ. دا ډېره اسانه نقطه نه ده، دا مبدا ایکس هم صفر وای هم صفر، صفر صفر. دا نقطه مې که وضع کړه، که یې صدق وکئ بس د هغه طرف حل دی، که یې ونه کوئ دا بل طرف یې بس حل دی. نو درې پړاوونه وه. په مساواتو یې بدل کړئ، ګراف رسم کړئ، معلوم کړئ چې کم طرف یې حل دی. صحیح ده؟ اوس چې تاسې د دې قیمت دا صفر صفر راواخئ په نامساوي کې یوازې کړئ، ایکس هم صفر وای هم صفر، صفر منفي صفر صفر، صفر کوچنی تر دوه دی. او صدق یې وکئ، صفر تر دوه کوچنی دی. صحیح ده؟ نو چې صدق یې وکئ مطلب دا دی چې دا طرف مکمل څه دی؟ حل دی. بیا هر طرف چې حل دی هغه داسې خط خط کوئ. اوس دغه مساحت تاسې وینئ چې دا یو لوی تنی لوی مساحت دی. دا مساحت د دې نامساوي جواب دی. که چا زه غواړم دا د نامساواتو په بڼه ولیکم، دا دغه په بڼه ولیکم، د ریاضي په شکل، دا خو تا په هندسي توګه لیکلی. د دې ریاضي بڼه پوهېږئ څه رقم راځي؟ همغه نامساوات یې ریاضیکي بڼه ده. ما تاسو ویل چې ریاضیکي بڼه لري، اما خلک یې د جواب پایس نه مني. ولې؟ ځکه خود سوال د دې ریاضیکي بڼه ده. نو ځکه دا مساحت وغواړم د ریاضي په بڼه ولیکم، دا به څنګه لیکم؟ ایکس منفي وای کوچنی تر دوه